سلامونه. له افغان پلس څخه مهم خبر ته ستړي ماشئ. متقي وایي ایران کې د افغان کډوالو ستونزو جدي حل وپلټل شي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د افغانستان لپاره د ایران له سفیر او دغه هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي سره په لیدنه کې ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو حقوقي او قضایي ستونزې جدي حل شي. له بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې امیر خان متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکو پالل اړینه اړتیا بللې. په همدې حال کې کومي ویلي چې سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکارۍ وده به د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. په ناسته کې د افغانستان او ایران د هر اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او پرمختګ په برخه کې په دوه اړخیز جدیات او د رغنده کړنو په ترسره کولو ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته له ایران سره سوداګري تر بل هر وخت پراخه شوې ده.